متضاد ماتریکس هغه ماتریکس چې عناصر یې یو د بل متضاد مطلب څه شي خلاف وي خلاف مطلب څه شي که چېرته په یو کې یو عنصر سده یو عنصر منفي دوه بلکې باید څه شي وي مثبت دوه خلاف دې ته وایي یو مختلف ته مختلف لکه دلته یو کې درې وي بلکې شپږ وي دا خو مختلف سول خلاف دا ودی په پوه سره کنه که چېرته د یوې عنصر سده یو عنصر سده مثبت څلورو د بل عنصر باید څه شي وي منفي څلور په پوه سره کې پوه نه سولی ها متضاد ماتریکسونه په چی باندې خودل کیږي یعنی د کچیرته د A یو ماتریکس وي A ماتریکس نو د دې متضاد ماتریکس به چی وي دا ها متضاد ماتریکس به چی وي منفي A سره مساوي په پوه سره کې په پوه نه سره ها عددي مثال ته وګورئ عددي مثال ته A مساوي کیږي 2 0 منفي څلور او شپږ دا ماتریکس ده موږ ته وایي چې څه شی پیدا کا منفي A څه شي کا پیدا کا صحیح ده نو تاسو څه شی وکړئ ښه منفي A مساوي کیږي منفي 2 دلته سدا دلته سدا مثبت 2 ده نو ته به څه شی وکړې دلته به ورته منفي 2 ولیکي علامه به خلاف کی صحیح ده دغه ځکه وګوره د ځکه منفي 4 ده نو دلته به څه ورته ولیکي مثبت 4 دغه ځکه 0 ده 0 خپل 0 د څه خو نه څه کولای 0 ته علامه بدل کړو 0 خو علامه نه لري او دغه ځکه سدا دا وګوره مثبت شپږ ده صحیح ده نو موږ تاسو به څه شی وکړو دلته منفي شپږ نو دغه دواړه ماتریکسونه څه شي سول یو بل متضاد سول په پوه سول کې پوه نه سولې اله ځوانانو دا در سره ولیکئ جمع عملیه خو توجه ورته وکړئ د ماتریکسونو د جمع عملیه صحیح ده خیر دلته یم غواړي خو خیر ګوره ماتریکسونو جمع عملیات داسې عملیه ده ښه چې په دغه عملیه کې تاسو څه شی کوئ ښه هم موقعیت عنصر د هم موقعیت عنصر سره جمع کیږي لکه دلته اوس وګوره اوس د A ماتریکس ده دا عنصر څه شی ده A یو ده کنه او دا عنصر څه شی ده A یو او 2 ده دا عنصر څه شی ده 2 یو ده A2 یو او دغه A2 دا یو ماتریکس صحیح ده 2 په 2 کې ده بل څه ده موږ تاسو لرو د B ماتریکس دا هم A یو او 2 A2 یو او A2 دغه کې به تاسو څه شي کوئ فرض مثال موږ تاسو بهتره ده د B یو کو یو خبره ده B سي دی B ماتریکس B سي A به A سي صحیح ده دا B اسماعیل ان شاء الله پوهیږي خو فکر خو دې په جای ده اوس چې شي کوو ښه A جمع B سي پیدا کوو خو توجه وکړئ A جمع B ماتریکس پیدا کوو نو دا به لږ داسې واضح کړو نو موږ تاسو اوس چې شي کوو دلته یو حد دلته راځي بل حد دلته راځي بل حد دلته راځي او بل حد دلته راځي په پوه سولې کې پوه نه سولې او دلته به قوس بنځي لکه څنګه خو توجه ورته وکړه اسماعیله دغه عنصر څه ده دغه عنصر د دغه لومړي عنصر سره به جمع کیږي یعنې دا دواړه به سره جمع کیږي دا به د دغه سره جمع کیږي زده دې که اوس چې شی کوو دوهم دغه عنصر څه ده دغه عنصر دا به د دویم عنصر سره د دویم عنصر سره جمع کیږي لومړی عنصر د لومړي عنصر سره په پوه شولئ په همدې سیستم دغه عنصر څه ده د دغه ماتریکس د 2
په یو کې عنصر سره چې کېږي جمع کېږي او بل څه ده دغه عنصر څه ده جمع کېږي د څه شي د دغه عنصر سره یعنی دوه په دوه کې دوه په دوه کې موقعیت له مخې جمع کېږي وګوره دا یو په یو کې ده که نه دلته به هم جمع کېږي د څه شي سره یو په یو کې دا یو په دوه کې ده د یو په دوه سره به جمع کېږي انشاءالله واضحه سوی به وي مشکل خو نور نشته که نه نو اوس څه شي کوو یو جمع بي یو یو دلته به یې لیکي حاصل جمع به یې دلته لیکي ها بیا به څه شي کوي بیا به څه شي کوي یو دوه جمع بي یو دوه دلته به څه شي کوي دوه یو جمع بي دوه یو دلته به څه شي کوي دوه دوه جمع بي دوه دوه په پوه سوالای که پوه نه سوالای دا یو تیوریکي شکل و څه شي و تیوریکي شکل و تیوریکي شکل و د څه شي د جمع او منفي عملیه هم اوس وایم دلته اوس وګوره دلته موږ تاسو منفي کولی هم سو علامه به ودرېږه چې زه یو کار وکړم ورسره اسماعیل دلته ښه متوجه اوسه ګوره ها څه شي کوو اول څه شي کوو جمع کوو څه شي کوو دا یعنې جمع کوو نو دلته هم څه شي کولی سو جمع کوو دلته مو هم جمع کوو که جمع وي دغه دواړه حدونه به سره جمع کوي که منفي وي دا یعنې منفي دا به دواړه څه شي کوي سره منفي کوي یعنې که جمع وي جمع ده که منفي وي منفي انشاءالله پې پوه سوي خو به یې پې پوه سولی که پې پوه نه سولی د څه شي د میټریکسونو د جمع د عملې فرض مثال موږ ته یو میټریکس راکړی ده دوه څلور منفي شپږ درې دا یو میټریکس ده او د بي میټریکس ده نهه شپږ اته منفي دولس دا دوه میټریکسونه دي موږ ته وایي څه شی پیدا کوي چې A جمع B پیدا کوي A جمع B موږ ته دغه مطلب راښیي چې A میټریکس سره B څه کوي جمع کوي نو د A څه ده A میټریکس دپاره به د A عناصر ولیکي څو ده دوه منفي شپږ څلور درې جمع نهه اته شپږ منفي دولس دا مو لیکو نو اوس راځو A جمع B مساوي کېږي څنګه کوو د دغه لومړی عنصر راخورو دغه صحیح ده د دغه لومړي عنصر سره څه شي کوو جمع کوو زده م که اوس منفي شپږ راخورو دویم عنصر د دغه اته سره جمع کوو دا څه ده دغه څلور ده جمع کوو د څو سره شپږو سره جمع کوو او بل درې ده جمع کوو یې څه شي سره منفي دولس سره پې پوه سولی که پوه نه سولی اوس A جمع B مساوي کېږي ها دغه دواړه حاصل جمع څو راځي یولس به دلته ولیکي ها دغه کې لوی عدد عددونه مختلف العلامه دي څه شی دي مختلف العلامه دي د لوی عدد علامه به ولیکي الله راځي دلته تاسو اوس دا دغه مثبت اته ده او دا منفي اته ده صحیح ده نو موږ به تاسو څه شی وکړو مثبت د لوی عدد علامه به ولیکو د اتو نه چې شپږ لاړ سي څو به سي دوه او دا دواړه چې دي دواړه هسې هغه دي هم علامه دي نو شپږ او څلور به څو سي لس او دا به څو سي ګوره دا دلته راځم درته حل کوم هلته سیده حاصل جمع لیکم څه شي به سي درې منفي په مثبت کې ضرب و څو به سي منفي دولس په پوه سولی کې پوه نه سولی دغه منفي څه ده دغه مثبت په دغه منفي کې مې ضرب کړو نو څو
منفي صحیح ده 12 مې خپله راښکته کړو اوس به د لوی عدد علامه ولیکې نو لوی عدد علامه څه شي سوله منفي سوله صحیح ده 12 نه سې 3 کم کړو 9 نو اوس وګوره داسې ده دغه حاصل جمع سي د چې شي د دواړو د A او B میټریکسونو حاصل جمع دغه سي هغه ته لیکل مه کوئ مثال صحیح ده منفي کې په منفي کې دا وګوره د A میټریکس د A میټریکس 2 4 منفي 3 شپږ اووه 3 د B میټریکس ده 4 5 منفي 1 0 1 شپږ دا میټریکس ده موږ ته څه وایي ښه وای تاسو چې شي پیدا کوي B منفي A پیدا کوي ګوره که A منفي B درکړي بیا به اول A نه به چې شي کوي B به منفي کوي خو موږ ته اوس څه وایي B منفي A پیدا کوي د B نه چې شي کوي A منفي کوي انشاءالله په پوه شوي به ها اوس راځو موږ او تاسې هغه ته چې شي لیکو چې B منفي A مساوي کېږي صحیح ده B منفي A مساوي کېږي مطلب یې چې شی ده چې اول د B میټریکس راخلو صحیح ده څو ده 4 5 منفي 1 0 صحیح ده او ورپسې 1 او شپږ بیا منفي 2 4 منفي 3 شپږ اووه او بل څه شي 3 دغه میټریکس انشاءالله په پوه خو به اوس B منفي A مساوي کېږي اول عنصر سره اول عنصر سره آفرین دغه اول عنصر موږ تاسو داتې کومو د لومړي نه دویم کومو صحیح ده ها اوس چې شي کوو 4 منفي 2 په لومړي هغه کې مې ولیکه موقعیت کې بیا دویم موقعیت کې چې شي ده منفي 1 چې شي به سي منفي 3 منفي 3 دا یو منفي علامه سره دغه یو منفي علامه دا خپل د دروي ده او بل یو منفي و په پوسټ کې په نس ولای اسماعیل مشکل خو نست ان شاء الله اوس چې کو 15 منفي 4 بیا 0 منفي شپږ صحیح ده بیا شپږ منفي 3 دا میټریکس خو توجه ورته وکړئ ګوره دغه نه دام کم په دویم موقعیت کې دلته دغه نه منفي 1 نم دغه منفي 3 کم په دریم موقعیت کې دغه یو نه څه ده دغه اوم کم کې دلته مولیک زده کېږي په همدې سیستم دغه 15 سه ده 4 هم کم کړو د 0 نم دغه شپږ کم کړو د شپږ نم دا 3 کم کړو واضحه څه خبره ها اوس رځو موږ تاسو B منفي A مساوي کېږي ها 4 نه 2 لاړ شي 2 ها اوس ښکته وګوره 5 نه 4 لاړ شي یو اوس دلته دغه ځکه بچی شو کو دلته به لک چټل نویس کو سي دا لکه چې منفي 1 منفي 3 دا څنګه کو منفي 1 خپل لیکو سي دا اوس دغه منفي په دغه منفي کې ضربو نو چې شي وسی منفي په منفي کې مثبت 3 اوس د لوی عدد علامه بر واخلې په دواړو کې کوم یو لوی عدد ده 3 نو علامه چې شي د مثبت د دروي نه سي یو کم کو څو راځي 2 نو دلته به ولیکو مثبت 2 یعنی دغه نم مثبت 2 راوستل او دغه دواړو کې سدا د لوی عدد علامه به ولیکي د ونه څه یو لار سي شپږ او دغه کې 0 نه منفي شپږ کم کو نو منفي شپږ صحیح ده اوس د شپږو نه سدري کم کو څو راځي 3 یا مثبت 3 یا 3 صحیح ده یو خبره ده نو دغه منفي هغه څه په پوه سوالای کو په نه سوالای او په پوه سوالای